السلام علیکم دوستانو د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن ورځ مونږ فوډ یعنې خواړه دا هم پیژنو ځکه مونږ یو لینګویج یا یو زبان زده کوو نو له مونږ سره باید دا الفاظ هم وي چې په هغو باندې مونږ خبرې وکړو یا یې مونږ وپیژنو یا به مونږ هوټل ته ولاړ شو د یوه شي غوښتنه وکړو نو هغه مونږ ډېر په اسانۍ سره وپیژنو. لکه له مونږ سره دی دوستانو سبزي پلو یعنی گرین رایس سبزي پلو. فرایډ فیش سورکړی ماهی یا کب. فرایډ فیش سورکړی ماهی یا کب. ټوسټ بریډ پراټه. ټوسټ بریډ پراټه. پیکلز اچار. میٹ بال کوفته. چکن روسٹ د چرګ کباب. ډیزرټ خواږه شیان. ګریوي یخني یا دوستانو مونږ شوروا هم ورته وایو. ګریوي یخني. بویلډ ایګز جوش شوي هګۍ. بریډ ډوډۍ.